موږ ټول پوهیږو چې د وردګو مڼې ډېرې خوندورې وي. زه به لومړی یو مڼه رسم کړم. نو راځئ یو مثال کار کړو. زه د 6 ورځو لپاره هره ورځ 2 دانې مڼې خورم. نو تاسو معلوم کړئ چې د دې 6 ورځو په لړ کې به ما ټولې څو دانې مڼې خوړلې وي. راځئ داسې ولیکو. 2 جمع د 6 ورځو په لړ کې د ټولو خوړل شوو مڼو د شمېر د معلومولو لپاره باید 6 ځلې 2 جمع کړم. نو 2 جمع 2 جمع 2 جمع 2 جمع 2 جمع 2 مساوي کېږي 2 جمع 2 4 4 جمع 2 6 6 جمع 2 8 8 جمع 2 10 10 جمع 2 12 یعنی 6 ځلې 2 مو 12 کېږي. د مساوي عددونو د جمع کولو په ځای باندې کېداسي د ضرب عملیه د لنډې طریقې په ډول وکاروو. داسې به ولیکو چې 2 دلته مو 2 6 ځلې سره جمع کړي دي. نو ولیکو 6 دلته به د ضرب عملیه ځانګړې نښه ولیکو چې په دې ډول ده 6 ضرب 2 خپله د 6 ځلې 2 معنا ورکوي. لکه دلته چې 6 ځلې 2 لرو 6 ځلې 2 12 کېږي. نو 6 ضرب 2 مو هم مساوي کېږي په 12 سره. نو د ضرب عملیه د مساوي عددونو د جمع کولو لنډې طریقې ته ویل کېږي. راځئ یو بل مثال کار کړو. ولیکو 4 ضرب 3 مساوي کېږي په 2 سره. تاسو ویډیو ودروئ او 4 ضرب 3 د تکراري عددونو د جمع کولو په شکل باندې ولیکئ. راځئ داسې ولیکو. 4 ضرب 3 دا معنا یعنی 4 ځلې 3 لرو. داسې 3 جمع 3 جمع 3 جمع 3 مساوي کېږي 3 جمع 3 6 6 جمع 3 9 9 جمع 3 12 یعنی 4 ضرب 3 یا 4 ځلې 3 مو 12 کېږي. راځئ بل مثال کار کړو. 3 ضرب 4 مساوي کېږي په 2 سره. تاسو ویډیو ودروئ او 3 ضرب 4 د تکراري عددونو د جمع کولو په شکل باندې ولیکئ. راځئ داسې ولیکو. 3 ضرب 4 دا معنا یعنی 3 ځلې 4 لرو. داسې چې 4 جمع 4 جمع 4 مساوي کېږي 4 جمع 4 8 8 جمع 4 12 یعنی 3 ضرب 4 مو 12 کېږي. دا ډېر په زړه پورې دی. ګورئ په 2 بېلابېلو مثالونو کې مو 12 په لاس راوړل. د دې ویډیو اصلي موخه دا وه چې د مساوي عددونو د جمع کولو په ځای باندې د ضرب عملیه د لنډې طریقې په ډول باندې تاسو کارولی شئ.